لکه غني خان وایي نو ما شوم دي چې جنت پریدم ستا د سور دوزخ دی یاري جانانه میخانه درکړم جانانه میخانه درکړم واخلم ستا کړي کپري وی مولا تاسو کلی نه دي نری سری شونډه کپري ستا په دې کې ناست نه دي د کالو ډکه کونتري او بشماره پښتنو ته خدا پته نشته چې د غني خان فلسفه څه ده او مطلب د یونیورسيټي ټیم کې باوریدل چا به پیسې تهمت لګولو چا به پیسې تهمت لګولو که پښتانه د دین خبر شول چې د غني خان دستا او د دې مولانا ډېر غټ مسلمان دی ډېر لوی عالم دی او عالم علمیت اقبال دی وتا سره دی کوم ځای کې وي کله چې په خول کې باچا خان مرکز کې نشي لاته شلته ولې څنګه کله ما چا سره سبدي ونه ده دا هندي چې سوره مشران دي ګوره باچا خان ولی خان هغه دغه سیاستيان زموږ خبرې پیدا کړې دي نو زه خو د دې ډېر مدایم او زه د دې کوم خدمات دي د پښتون قوم لپاره ګوره ولی خان هغه ټیم کومې خبرې د پښتنو لپاره کړې دي نن وخت هم دا ثابتوي چې د سړي د ګڼه دا خبرې کړې وي لکه غني خان وایي چې ساقي سترګو کې مسکې شه بیا د خیال کې خپې وزرې په ټول مست راغله سرې پاپې د کونترې ستا وواړه جنتا ستا وواړه جنتا د دې یو د ناز بسر دی ستا سلویر زره کتابه د دې په خوږې خبرې او ستا وادي وګدي د هړو د تسری شونډه شکرې ستا لکر جندون درکړم دا راکیش دی ملګری نو ما شوم دي چې جنت پریدم ستا د سور دوزخ دی یاري جانانه میخانه درکړم جانانه میخانه درکړم واخلم ستا کړي کپري وی مولا تاسو کلی نه دي نری سری شونډه کپري ستا په دې کې ناست نه دي د کالو ډکه کونتري نو وې راشه لیونی نو وې راشه لیونیا جام چت کړه مسلمان شه درندانو په مذهب شو جنتی په دې جهان شه نو ګورا د دې کې غني خان دا وایي چې ستا بیان ستا نظریه یا ستا سوچ د دې خدای سره د مینې عوام ته یا ولس ته په دې ورکې چې کله جنت ته لاړ شي نو هلته به وري خوندونه به وي مزې به وي نو که آیا د خدای سره ستا مینه د دې څیزونو په بدل کې ده نو دا خو ته خدای ځان نه لرې کې دغسې خبره ده خدای سره مینه نه شوه خدای سره ولې چې ستا یو وجود دی په دې جهان کې او یو دی روح ده روح ته خو د دې څیزونو خوندونو د جنس د مزو ضرورت نشته او هلته خو چې کوم شی ستا ځي خو ستا روح ده او نه پکې نر دی او نه پکې ښځه ده نو لہذا دا سوچ ولس ته وړاندې کول چې بھائی خدای مینه چې کوم دا هغې په بدل کې به نو دا خو ته د خدای ذات چې کوم دا هغې باندې ترجیح ورکې دنیاوي مزو ته او خوندونو ته نو په دې خو ته خدای ځان نه لرې کې خدای خو ځان ته نږدې کې خو نه نو غني خان سوچ غني خان فلسفه ما وړ عمر ډېره مینه ورسره کړې ده او واړ عمر ما په ژوند کې چې کوم دی د ټکر سندرې ما سردار علي ټکر صاحب چې کوم دی خدای دې ور ډېر ژوند ورکړي خو ما د هغه سندرې د ماشوموالي نه چې کوم دی هغه به ما اورېدې ما ته ډېرې غزلې د غني خان یادې دي روبایانې او غني خان په فلسفې باندې غني خان په سوچ باندې د ده په ژوند باندې او ما دا هم احساس دی چې ما غني خان په خپله لیدلی هم ماشاءالله ما غني خان ما دا هلته په صدر کې یو هوټل و اوس ړنګ شوی دی پېښور کې نو هغه ډینز هوټل باندې ګرینز هوټل باندې یادېده نو هغه ګرین هوټل کې چې کوم دی یو ادبي یو کتاب هغه و رونمایي وه نو هغې ته چې کوم دی زه تللی وم صرف د غني خان کتوله زه په هغه ټیم کې یونیورسټۍ کې فرست پریویس ایئر سټوډنټ وم نو هغه ما وکتل په هغه ټیم کې ډېر ضعیف و او کرسۍ باندې راغی کرسۍ باندې یې راوړو نو هغه مازدیګر ټیم اوس هم ماته داسې ښکارېږي لکه هغوی بیا چې کوم دی د غني خان نه ما چونکې سردار علي ټکر صاحب ته به کېدای شي یادوي او که نه خو سردار علي ټکر او ما
یعنی د راغلی انجینرینګ نه بعد د لا کړی دا هاي دا نو موږ سره په کلاس کې ناست وو هاي او زه ټکر سي ما خیال دی چې اوس امریکا کې دی او یې نه لري زه مې ډېر غوړي ما سره د ټکر سي ډېر پروګرامونو ته وځتلم هاي صرف چې د اواز مې اورېدل هاي نن وخت کې هم چې کله مې طبیعت ډېر خرابي نو د غني خان چاربې ته یا روبې یې ولګو او ټکر په اواز کې اورم ما دا خلک چې کوم ما سره په ګاډو کې ګرځي اګه فیملی د یار دوستي هغه وایي چې یاره د ټکر نه علاوه او غني خان نه علاوه بل څوک شته او که نشته نو کله کله نن سبا دا یو خېشګي سیب راغلی دی فیاض خېشګي ډېر مزدار سندرغاړی دی خو د غني خان چې کوم دی الله دې ورته جنتونه ورکړي د دغه پښتون قوم ته د آینه یې ښیوه او هغې ته یې ښیلو چې یاره او ګور هغه ټیم کې چې کوم وخت کې د ځوان و یا د شعور کې و یا د خبره یا د شاعري چې کومه ده او ولس ته رسېدلی نو په هغه ټایم کې د په خپل فکر کې او په خپل سوچ کې دوره پوخته و چې کوم خبرې نن هم لا خلکو ته پته نشته او بېشماره پښتنو ته خو دا پته نشته چې د غني خان فلسفه څه ده او مطلب دا په یونیورسټي ټیم کې مو اورېدل چا به پیسه تهمت لګولو چا به پیسه تهمت لګولو که پښتانه د دې نه خبر شول چې د غني خان د ستا او د مولانا ډېر غټ مسلمان دی ډېر لوی عالم دی او عالم علمیت بل دا یو خدا نه و کنه چې دی صرف شاعر و د به چې کوم د مجسمې جوړولې مصور و سټیچوز به جوړول بل د ډېر زیات سفرونه کړي وو ډېر دنیا کې لکه پیرس ته تللی و لندن کې ډېر ټیم تېر کړی و او په ځوانۍ کې ډېر ښکلی لوی دنګ شانته سړی پاتې دی ستاسو په شان مخسته وګورئ زمونږ غني خان دې ته رسېدلی شو خو بهرحال زما یو آیډیل پاتې شوی دی ماشوموالي نه مړ به سو خو دا غني خان او د ټکر د سهار نه به ونه ډېره مننه الله تعالی کوي مرسل زما کتاب را روان دی کېدای شي را روانه میاشت کې دغه شي نو د هغې د مخکتنې لپاره تاسو ته مننه درکوم چې کوم ځای به تاسو ته راځئ کوم ځای کې وي کېدای شي پېښور کې باچا خان مرکز کې کېدای شي راځئ شي هلته ولې نشم درتلی ما چا سره څه بدي خو نه ده مونږ خو دا هندي چې څومره مشران دي ګوره باچا خان ولی خان هغه دغه سیاستیان یې زمونږ خاورې پیدا کړي دي نو زه خو د دوی ډېر مدعا یم او زه د دې کوم خدمات دي د پښتون قوم دپاره ګوره ولی خان هغه ټیم کومې خبرې د پښتنو دپاره کړي دي نن وخت هم دا ثابتوي چې د سړي د زړه نه دا خبرې کړې وي زموږ د کام باندې په پښتون په نقصان باندې چې کوم دی اګوډ و هغه ټیم د چغې سورې نارې به کولې چې یاره د پښتون د ډېر په غلطه ورچولې دی د افغان جنگ باندې چې کوم دی نن وخت کې هم څلوېښت کالونه زیات ټیم وشو افغانستان اوس هم تراړه دی سوځي لګیا ده مړ ګوټ پکې روان دي او د دې خبرو نه هغه ټیم ولي خان منې کړي او لا هم دا خبره بندیز نه راغلی بله ورځ حکومت وی چې موږ افغانیان وباسو 17 لاک افغانیان 17 لاک نه دي 40 لکه نه زیات افغانیان دي او د افغانیانو ایستل داسې دي لکه دا ته پوښتنه ولې چې زه خپل افغان یم او ولې وباسي پیدا شوي دلته دي لوی شوي دلته دي کاروبارونه دي کورونه دي اوس اچانک ته دا فیصله کوي مخکې د اشرف غني حکومت سره ورانه وه اوس چې کوم دی دا موجوده چې کوم طالبان حکومت دی په خوشاله دی او نارې دی کولې چې بای دا زما کامیابي ده اوس نه نوي سره هم ته ورانوي په دې باندې او د دې نقصان او د دې زور به موږ نه وځي د خیبر پښتونخوا نه به وځي یا بلوچستان سره چمن یا کوم باډر علاقې پرتې دي هغه به ریاکشن راځي او چې کوم دی ورانکاري به زموږ په وطن کې کېږي بهرحال ستا ډېره مننه زه به ستا کتاب رانمایي ته درته الله قدر کوي عزتمن شي